د کندوز ولایت د سنوکر لوبډلې لوبغاړي دي هڅه کوي ترڅو د کندوز سنوکر منتخب لوبډلې ته لارموندنه وکړي. د ورزش او بدني روزنې ریاست مسؤلین د یاد سیالیو له ترسره کولو موخه د سنوکر غوره لوبغاړو پیژندل او د سنوکر مرکزی سیالیو ته د هغوی ورپیژندل دي. این مسابقات به هدف انتخاب تیم منتخب کندوز که ما چهره‌های برتر سنوکر را در ولایت کندوز شناسایی بکنیم و قرار است که مسابقات تیم ملی در مرکز برگزار شود و نخبه‌های کندوز بتوانند در تیم ملی ما اشتراک بکنند و دستاورد خوبی به سنوکر ولایت کندوز داشته باشه. بیشتر از 30 بازیکن اشتراک نموده و همچنان جوایزی از طرف ورزشگاه سنوکر آمو مد نظر گرفته شده که البته این جوایز البسه ورزشی و همچنان جایزه نقدی هم میباشه. له دې سره د سنوکر لوبغاړي د ورزشي مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او په خبرې هڅه کوي ترڅو د هیواد سنوکر سیالیو ته لاره پیدا کړي. از فدراسیون هم تقاضای مهمی است که جوانان را تشویق کنه با برگزاری تورنمنت‌ها مکرر به هر سطح BEC که جوانان تشویق شوند بیان به ورزش روی بیارن. از این تورنمنتی که برگزار شده بسیار احساس خوشی میکنیم به خاطر از اینکه باعث تشویق جوانان است و همچنان باعث رشد جوانایی است که میتونه باز برن به خیر به طرف کابل، از او بعد برن به طرف کشورهای خارجی، همچون مسابقه را برای بندازن، یک کپ قهرمانی را به وطن ما خصوصا به مردم کندوز بیارن. په کندوز ولایت کې دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیر کال هم د دغه ولایت یو شمېر سنوکرانو په لومړي پړاو سیالیو کې د هیواد سنوکر فدراسیون ته لاره موندلې وه.